أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. زمارون دا میاشت دا شوال میاشت دا رکوٹ اختر میاشت وتا منگوائیو او دیتا اشهر حج وی پاربیک دا شوال زی قیدا دا رکوٹ اختر میاشت و میانا او ورپسی لس روز دا ذی الحجی دلوی اختر دا میاشت دیتا اشهر حج وی. پدے میاشتو کی عموماً مسلمان دا حج اراده که یو حج لدی بیا دا حج درے قسم دی چه کم دا مکی خلق دی یا عام نور خلقم کولی شیغی حج افراد کئی سوک تمتو کئی سوک قران کئی. نو دے میاش کی عموماً زمان علماء کرام دا بیان کئی دا حج متعلق چه خلق پچا حج فرضی اگوی داخلیو کی او دا بیت اللہ حج تلارش او که پچا نی فرض نو اللہ تسوالو کی که چا باندے فرضی او کڑیوی او پیسے و سری دا غبیا ترغیب پیدا رغبت پیداش غریبانانی اللہ تسوالو کی دا خدا اللہ را طرف ندا نو اللہ پاک مسلمان لبیا توفیق ورکی دا حج. دا حج تعلق دا بیت اللہ سره دے او زمان دا طالبان وی سبب بیت اللہ دے او بیت اللہ اغا کوٹھا دا دمارونو چه پا مخ دا زمکا پا دے زمکا دا لنبے کوٹھا دا دا تاریخی خبر نا دا خدای دا قرآن بینا دا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکا لنبے کور چه پا دے زمکے خودے شوے دے اپا مکہ مکرمہ کے دے کلچ رب العالمین آدم علیہ السلام پیدا کو بے دنیا تروں لے گا دا دین دیر مخ کے اللہ پیریان دنیا کے پیدا کری و پا دے مخ دا زمکہ غیو سیدل او چه زمکہ خودے پیدا کلا تفسیر خازنم لکلی دی او دا سی دور تفسیرونم لکلی دی چه اللہ یو ملغلر پیدا کلا اغی ملغلر تا اللہ دا خپل قهر پا نظرو کتل نو ویلشوا چی ویلشوا نو دا اغی دا پاسا زگون رالل دا چه کم زگون راغلی دی پا دے زمک پا دے اوبو دا پاسا دا زمک دا جزیری دی زی پا دے او چی ویلی شو ناغا دا اوبدی او دا غین یو لوخڑا پورتا شوا دا غین اللہ اسمانونا جوڑ کرل چیزمکا اللہ پیدا کلا نو فرشتی اللہ پا دیزمکا مقرر کر دی فرشتو ببرا پا اسمانونو کی یو کوٹر بیت المعمور وطوئی پا وم اسمان کے التب عبادت کاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج پا سفر کے فرمائی وی بیت المعمور تلالم و ابراہیم علیہ السلام اغیتا ڈڑا والے و او روزانہ او یا زرکسان پا اغی کے عبادت کی فرشتے او چے کمی فرشتے یوزل پا کے عبادت اوکا نو تر قیامت پوری بداغی نمبر بیارانش نو فرشتو بات بیت المعمور کے عبادت کو نو چے اللہ زمکا آباد اکڑا نو فرشتو دا اللہ نا سوالو کہ چے اللہ مونږ خو الته د عبادت یو مرکز و دلته به مونږ ستا عبادت کم ځای کوو او په مانځه کې به مخ کم طرف ته ګرځو
نو الله ولا د زمرودو په یو کاڼي کې یو بیت الله ورک یو کاڼي کې و یو کاڼي نه پکې پیوند و نه پکې ټانکه وه او دا چې موجوده بیت الله په کوم ځای پروت دی دا ځای ورته الله وښو وی دلته دا کې دی هغه د زمرودو بیت الله راوړه او په دغه ځای کې کېښوده چې اوس موجوده بیت الله دی نو هغې کې به فرشتو خپل عبادت کو او د هغې نه به یې طوافونه کول بیا تاسو ته مه وایي چې الله پیریان پیدا کړل د آدم علیه السلام نه ډېر مخکې هغې پیریانو په دې ځمکه کې فسادونه شروع کړل جګړې شروع کړې اختلافات یې شروع کړل دا د مسلمان سره جنگ او د مسلمان سره اختلاف دا د خدای رحمت ختمی دا ته ګوره دا حقیقت وی یو ځل حضور پاک په کوټه کې په کور کې او دو صحابه په جماعت کې یو بل سره باس وکړ اوازونه اوچت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم روته او سوی وی خرجت لاخبرکم بلیلة القدر وی زه دې لروتم چې تاسو ته لیلة القدر وښیم چې دا کومه شپه ده فتلاحى فلان و فلان نو فلان کی او فلان کی یو بل سره جنگ وکړو فرفعت نو هغه د لیلة القدر د شپې چې زما په زړه کې کماوه تاسو ته وښیم ارانه یېره شوه ختمه شو عسان یکون خیرا ممکن ده چې دې کې به خیري ګوره دومره د مسلمان سره جنگ او اختلاف څومره د خدای ټیک ته دې کې خیر شو ځکه چې سړی لس شپې هره شپه د لیلة القدر په نیت عبادت وکړي د لسو شپو ثواب به خدای ورکړي د لیلة القدر نورې فایدې هم پکې شته لیکن که معلومه وه نو بیا به د سړي زړه ډېر مطمئن وکړ د دوه مسلمانانو د جنگ او د اختلاف ته وجه نه خبره ختمه شوه د مسلمان یو بل سره په جګړه او د مسلمان یو بل سره په بغض او په حسد او په اختلاف الله ډېر زیات خفه کېږي ډېر زیات او چې دا لومبې کوم سړی بغض او حسد کوي د دې بل کې بیا راشي نه دي پکار خو د بل کې هم راشي نو ټوله ګناه په هغې نو دې پیریانو په دې مخ د ځمکه کې فسادونه شروع کړل نو الله خپل عظیم رحمت هغه بیت الله د زمرودو د کاڼي فرشتو ته حکم وکړي دا واپس جنت ته یوسه ایته یو ټیله پاتې شوه یو اوچت ځای پاتې شو بیا چې کله آدم علیه السلام خدای پاک دنیا ته راکوز کړ آدم علیه السلام په سریلنکا کې سرندیب زمونږ کتابونه ورته وایي سریلنکا کې یو غر دی او د هغې د پاسه راکوز شوی او بیبي حوا په جده کې راکوز شوې ده او د دواړو ملاقات د عرفات په میدان کې شوی دی پیژنګلو او ملاقات او بیا په مزدلفه کې دواړه د شپې یو بل سره یو ځای شوي دي نو چې آدم علیه السلام او بیبي حوا دا خدای پاک راکوز کړل نو بیا هغوی هم د الله نه مطالبه وکړه نو الله ورته هغه ځای وښوي دلته د خټو یو کوټه جوړه کړي نو آدم علیه السلام په هغه ځای کې یو کوټه جوړه کړه نو ځکه قرآن شریف کې الله فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه لومبې کور چې جوړ شوی دی په دې مخ د ځمکه هغه دی چې په مکه مکرمه کې او الله پاک داسې نه وایي چې ان اول بیت بنیت یا اسست بمکه ته دی نه دی ویلی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه لومبې کور چې کېښودی شو ور اسمان نه راغی کنه لومبې کور ودیعه چې کېښودلی شو دا په مکه کېښودلی شوی دی هغه فرشتو راوړل بیا آدم علیه السلام جوړ کړ خو دا داسې ځای کې دی چې دا یو خوا همتې غرونه دی او بل طرف ته همتې غرونه دی او دا نشیبي علاقه ده نو چې سیلاب به راغی نو دا سیلاب به یو خوا بل خوا ته و کله چې به زیات شو دا بیت الله به روان نو د آدم علیه السلام د زمانې نه پس وران شو او دا حجر اسود کم ځای دا آدم علیه السلام د جنت نه ځان سره لس څیزونه راوړي د دې جلالین محاشي د جمل او یو ساوي دې دواړو لیکلي لس څیزونه یو په هغې کې د حجر اسود دا د انسان د سر عمره کاڼی دا حجر اسود او دا تک سپین وګورئ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی الحجر الاسود یبین اللہ فی الارض دا حجر اسود پا مخ دا زمکا پا تعظیم و پا عظمت کے دا سے دے لکا دا خود خیلاس چیوی یو سڑی که دا حجر اسود خکل کو دے دے پڑک دا فرض کی ما دا خود لاس خکل کو اللہ اکبر او دا سے پہ اللہ خوشحالی گی لکا دا اللہ لاس تی چا خکل کرنی دا اللہ خود منگ پشان لاس نشتا دا غوخه و دا ڈکو دا منگ پشان لاس نشتا خدای لخود منگ پشان جسمیت نشتا دے جا جسمیت نا خود مطلق جسمیت نا اللہ پاک دے مبرہ منزاد دا دا تعظیم پا بنیاد رب العالمین فرمائی نو دا تکسپینو حضور پاک فرمائی وی دا حجر نزل الحجر من الجنت را جنت ناغلد او کانت ابید من اللبن دا دا پیون زیاد سپینو سودته خطایا بنی آدم دا بنی آدمو دی گناہونو تور کردے دے او دمو علماء لکی ویچے کم سڑی دا خکل کی یا لاس ولا یوسی غلاس خکل کی یا دا لری زینوات استلامو کو اشارو کی دا سی دا گناہون زانتا راکاگی لکا مقناطیس چے زانتا اس پا نراکاگی گورا اللہ پاکو اسے نوی چے مبارکن دا برکت شیدے دا سونا لوی برکت تے کہ ورطا مخامخ شی گناہون راکاگی او رسول اللہ مبارک فرمائی گناہ تور کرے او حضور پاک فرمائی وی دا قیامت پرد دا دی حجر اسود بسترگی لہو عینان سترگی بھئی نظر با پہ کئی او جب بھئی پاگی با خبری کئی باقی دا سترگی او خبری سترگو بلیدل کئی او پا جب با خبر کئی او چی چا پا سی طریقہ دا اللہ دا رضا دا پارا دکا مشرکانم پا کی تواف کردے او دیکھ کل کردے چی چا پا سی طریقہ دا اللہ دا رضا دا پارا دا دی حجر اسود خکولا کردے دا اشارے و تا کردے دا ولی گوتی اوڑی دی خکول کردے دے نو اغلب دا خدای پا دربار کی گوئی کئی چی دے سڑی زما تعظیم کرے ستا پا مخاللہ دا زخکل کرے دا مال اللہ سروڑا لے دا ما تا دلر دین اشارہ کرے دا لوی برکتی کام دا پا کہ آدم علیہ السلام کے اسم تمرا رشی پا حجر اسود یہ سوکور نزدے کے دے نش اصل کے زمون خلق چے حج لذی عمری لذی نو چلی نیز دا کرے زدی باندې ډیر زیات خپه کېږم زم چې یو سړی د 500 روپو یو کار شروع کوي یو گاډی یا یو ځای کې یو راکوټي دکان شروع کوي د شلو نه تپوس کوي چې څه کاروبار شروع کوم څه راوړم کم ځای وکم ولې ځکه دا 15,000 او 10,000 دته قیمتي دي چې دا رانه ډوبې نشي یو نه تپوس کوه بل نه وکړه څه کاروبار وکم څو کم دوکه سودا ده کم ځای نه راوړم کم ځای به راته ارزانه میلاویږي تله کم ځای والم کاڼي کم ځای شلو کسو نه تپوس کوي که یو سړی زمینداره کوي د شلو زمیندارو نه تپوس کوي چې دا تخم کم ځای والم دا سنګ خرڅېږي دا سنګ او کرم او بیا شلو نه به تپوس کوي چې دې ته کم دارو واچوم او دیتا کم خوره واچو مالی لانده کم واچو برا کم واچو شلو زرو نه بتا پوس کئی او که یو سړی د دې نه پنډه ته دی یا کراچۍ ته دی د دنیا د خلکو نه بتا پوس کئی چې کم خو لاړ شم کار به کم ځای کوم دی راکېږم به کم ځای څومره پیسې ځان سره یوسم لیکن چې د حج او د عمرې دپاره څوک ځي قسم دی که دا تپوسونه څوک کوي کم خلک کوي خو کم دا تپوس بره نه کوي خلک دا یو تپوس ځان سره څونه پیسې یوسم دا تپوس پرانه کئی سو جوڑی جامع یوسم دا تپوس پرانه کئی چیرا سسی زونا تبوتا چل خید عمره و دا حج ابر توی سو جوڑی اولم سپلی سنگا یوسم دے حرام سو سادر یوسم اگا دخپل دنیا و دخپل وجود غمی دے و فکر دے او ڈوڑے بسنگی او سو پیسے با ملگی او پا کم ایجنسے کے داخلہ کم چی پیسے رانا کمی والی او چی دا چا زی نیز دے رہے او چا زی لرے دے یقین کا وقتا تپوس سو کئی چی تواب ستا ہوئی عمرہ ستا ہوئی او حج ستا ہوئی نو ڈر رہے لال چی او ڈر رہے راش مولی صاحب دے خدای پاکو بخی اگوی یو ساڑیو گڑے چیلے بے سارو
نو چې کوم مخکې مړ کېده نو مور ورته وی هله بچې کلمه ووایه لا اله اشهد ان لا اله الا الله. نو خو د ګډو چیلو بلد و نو هغه وی ډر دا ګډې چیله چې رابلي دا ورته مور ورته کلمه خو هغه وی ډر په هغه ډر کې دې ساه لاړه. مور یې وی بچې ډر وی او ډر لاړې. نو بیت الله ته ډر لاړ شي او ډر راشي. او توبه ما درته تېره جمعه هم ویلي دي اوس هم درته وایم مخکې مې هم ویلي دي چې بیا هلته هم څوک د خدای دپاره کم خلک ځي ګورئ ټول ریاکارو له روان دي خفه نه شي. ریاکاري څه ته وایي؟ په طواف کې به ولاړ یو ځان ته به یې موبایل نیولی او خلکو ته به ښایي چې دا دی زه طواف کوم. دا ریا نه شوه؟ پردو ښځو تصویرونه پکې راولي هلته د چا اوږه ښکاري او د چا اوږه پټی هغه تصویرونه پکې راشي. زنانه اکثر هلته کې کولاو مخګر دي هغه تصویرونه پکې راولي. تا ته به وایي راشه ماله تصویر وباسه. په خدای یقین وکړه د رسول الله مبارکه روضې مبارکې ته ولاړو یو هلک او د قصد یې لاس پورته کړی بل ته وایي تصویر وباسه. هغه ته اشاره کوي چې داسې شه او داسې شه چې دا ګمبد مبارک پکې راشي. ما غرق راغلی او غرق لاړې ظالمه. دا خو ته خدای سره ټوقې کوي چې خدای غواړم یې دننه خو خلکو ته ښیم چې غواړم. اجت مې راته خدایه نشته غواړم یې دننه خو دې کیمره کې خلکو ته ښیمه چې دې پلانکي ځای کې زه ولاړم او زه غواړم. ظالمه تباه شوې غرق شوې. دا لوی غم نن سبا جوړ. ما پسې د دنیا خلک دلته یو تصویر را سره وباسه لکه تصویر ګناه ده. یو وایي برکت له وباسه ګناه اوس برکت لکې خبیثه. څوک وایي دلته جایز دي دلته خدای حکم خو دلته راغلی چې منه دی. پیغمبر خو دلته اعلان کړی چې دا شی منه دی. لویه پیسه لګي په حج او په عمره خالص یې د الله دپاره وکړئ. ګورې د مسلمانانو خالص الله دپاره نیت دا وکړه چې الله خوشحاله شي. خلک به خپل کار کوي څوک خبرېږي او که څوک نه خبرېږي. موږ له د دنیا خلک وباسي موږ ته نه یو خبر وکړه سارې جوړ کړي. بهر کې زمارونو دا حجر اسود دی. د دنیا خلق چل خو چاله نه وردي د دنیا خلق پې راغونډ شي. یو له زور کوي بل له زور ورکوي هغه چغې جوړې کړي چې د حد نه. بیا زنانه د سړو په دې منځ کې ورغلي او داسې زنانه د سړو په دې جد کې انختي. یقین په خدای کې بې ادبي دې معافي چې خپل ښځه او خپل خاوند داسې یو بل سره جوخت نی لکه په دغه جد کې چې دا پردو سړو په منځ کې دا ښځه انختي. یو طرف نم سړي او بل طرف نم سړي او لوپټه د ډېرو زنانو نه غورځېدلي سر یې ببر شوی وي او چغې وباسي. دا زنانه چې ګیره شي چغې کې یو لوی غوبل یې جوړ کړی او دارنګې سړي زور کوي. په ملتزم کې ښځه به راشي ته به یې ګنې سړی راپسې شاته ولاړ دی او ته به ښه مدیدار ولاړې او الله ته به سوال کوې او ښځه به راشي او د پورې به جوخته وجنګېږي او تاله به زور درکوي چې اخوا شه چې زه پکې سر وردن نه کړم. ته به یې ګنې سړی دی چې را دې خوا شه وګورې ښځه به د خدای په کور کې دا ګناه ولې دا خلک کوي؟ دا ملتزم کې ودرېدل مستحب دي او دا ښځه او سړي یو بل سره جنګېدل حرام دي. حجر اسود ښکلول مستحب دي او دا یو بل سر پټیل کې یو بل ته ضرر رسول یو بل له دیکې ورکول او ښځو سره یو ځای وردن نه کېدل په خدای مې د قسمي حرام. نو دا قمقل سړی چې د مستحب دپاره حرام کار کوي. یو لوی مولوي صاحب اوس وفات شوی دی ډېر لوی سړی لوی عالم و الله دې وبخي نوم یې درته نه علم. ما ته یو ځل وي مولانا د زوی نوم یې واغشوي د هغه مور راته وایي چې حجر اسود را باندې ښکل کړه. وی ما ورته وایي چې ګوره زیاتې مه کوه او د سړو ده وایي چې دا مې پړه ارماني په ما خامخا ښکلی. وی بو مې تلل وی چې بو مې تله حجر اسود ته مې ورنږدې کړه وی هغه کاسه ده که نه داسې سپینو زرو کاسه د دې حجر اسود نه ګیر چاپېره تاو ده په هغې کې سړی سر وردن نه کړي هغه په لاس هم ونیسي. وی هغې کې مې وله سر وردن نه کړ چې حجر اسود ښکل کې وي ښه زور مې وله سر له ورکړه
او ښه مې ورجوخته کړه چې حجر اسود ښکل کړي وی ښکلې که زه ترې راووتم بیا خو راوتو کې ځان له مسله ده بیا به ځان وباسئ بیا به لاندې خپې اړمې کې او زور به لګی چې زه وسوځم نو زه یو طرف ته ووتم او دا ښځه مې بل طرف ته ووته خیر طواف ما مو که هغې به هم کړي چې کله بلډینګ ته راله نو یې ما ورته وی چې خوند دې وکړه حجر اسود دې ښکل که څونه رش هوټیلو وی ما ته وی چې ما کوم ځای ښکل که ما وی د پلانکۍ لور ما له دې بیخ وویسته ما بوتلې په ټیل کې مې ورنږدې کړې سر مې دله په کاسه کې ور دننه که شونډې مې پې درته کېښودې او بیا مې چې ما ښکل نه که وی زه دې کوم ځای وی چې هلته دې نږدې کړو زه دې پرېښودم او بله ښځه دې ونیوه او د هغې سر دې ور دننه که زه دې په دې پرېښودم پردۍ ښځې له سر ور دننه که په هغې دې ښکل کړو موږ دې داسې پرېښود داسې رش دی داسې ټیل دی چې سړی خپله او پردی پکې نه پیژنې دا مې ورته یو اندازه وښوله چې داسې ټیل دی چې خپله او پردی پکې نه پیژنې چې دا زما خپله ښځه ده او که دا مې پردی ښځه ده او چیغې وایي دا ښځې زه ورته یم یا د خدای نیکبختیانو دې خواشی مه کوئ ما په خپله پښتنه ښځه وه ما یې ګوره مه کوه داسې وایي تاسو خواشی کړه دې له څه جواب ورکړ نو ګوره زما وروڼو زنانو له خو بلکل نه دي پکار زه به راته یو مزیدار خشته مثال درکمه تاسو به مطمئن شوئ رسول الله مبارک بیت الله شریف ته ننوت او واپس راووت په بیت الله شریف کې 2 رکعته لمونځ او چې واپس راووت نو څه وایي یاره وی ارمان دی چې داخل شوی نوم نو ښه به وه الله ولې اتعبت امتي امت مې په لوی مشکلاتو کې واچوي امت به مې څه وایي هغې به وایي چې حضور پاک دننه شوي دي موږ هم دننه کېږو او دا ټول امت خو دننه کېدی نه شي امت پې پریشانۍ کې واچي او بی عایشه ورته څه وایي وی د الله رسوله ما بیت الله ته دننه که وی ښه نو که دننه کولی شو که نه ما ور دننه که دننه کولی خو چابیانې د حضور پاک په قبضه کې دي صحابي له ورکړي دي خو پیغمبر ورکړي دي چې هغه وایي کولاو کې زما بیبي ورځي چا انکار کولی شو اوس که یو بادشاه وایي چې زما بیبي ورځي څوک انکار کولی شي نو عایشې ورته وایي د الله رسوله ما بیت الله ته دننه که څومره د خوشحالۍ خبره ده څومره د عزت خبره ده چې ور دننه شوې وي 2 رکعات یې کړي نو د مټه یې ونیوله نوری ورسته حتویم لا د بیت الله نه بار چې کوم ځای دی د ناوې مبارکې لاندې وی عایشې دلته 2 رکعاته لمونځ وکړه دا د بیت الله حصه ده دننه یې نه کړه ښځې خفه نه شي چې عایشه دننه تلې ده موږ ولې دننه لا نه ښځې به ووایي چې دې ځای کې رسول الله مبارک عایشه صدیقه راوستې لمونځ یې پرې کړی دی دلته موږ هم لمونځ وکړو دا نه دي ثابت په یو کتاب حدیث کې ما ته نه دي معلوم که تاسو ته معلوم وي ما ته نه کیدی شي وی خو ما ته نه دي معلوم چې یو ام المؤمنین د مسلمانانو مور تلي او حجر اسود یې ښکل کړي بلکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا حضور پاک فرمائے وی توفی میں ورائے الناس چی طواف کے دخل کو شاہ تکاوا نن سبا با خود را نزدیشی دا حج بیت اللہ پا خواہ کے پا غٹیل کے پا خدا یقینو کا بدے سڑو کے ورنہ نوزی بس یہ دا خدا نے ایک وقت ثواب گٹے کو عذاب گٹے خود ایسیم ڈیری شوی دین او چی خلق دینو یو خد ساڑی دان سر لس بوزی او خود بڑیری کی خپکے گئے ماں خوشحال شے رسول اللہ مبارک فرمائی وی قیامت طرف تا چی زمانہ نزدیکی کی خود بڑیری گی او اخیر زمانہ کی بخد دم رڈیری شی کہ دیو سڑی پسر با 50 خزی او تکڑا شے کا خیر انشاءاللہ امین سالور با کے او چی 50 خزی شنو پا 50 کی سالور خوبستا پا قسمت چی دا خدای پورا کی کر او دل تخان دے خدا خد مخ کے ما یقین نرے ککڑتا موکی بشیر جان پا قسمت خو یوم نشتا دا تماویلی دی میں دا جنت کے دا خد پتا موسے گا دنیا کے دا خد تپوس مکوات تا پا خدا سکے بہر کیب زمارونو خد دیر زیادی دا بیت اللہ تنزدی لگیا دی او توافو نکی دا سڑو پا میاس کے تبا روانی او تبا ویچے خدای سڑی دی او ٹیل بدر کی داس پا دی میاس کے برانا نوزی پر دے خزبائی دا سرباو جنگی گی حرام ثواب گٹی کے گناہ لیتا لے مقام ابراہیم تبا شاعت خزی والاڑی دا خدای بندر ٹک دا چا اللہ فرمائی واتخذو من مقام ابراہیم مصلن نو آگے تشریح صدا
تشریح دا ده چې شاته داسې ځای کې ودرېږه چې د مخ مقام ابراهیم ته راشي د بیت الله ته راشي دا نه چې د هغې سره خوا کې نږدې کې اخو طواف ته خلک تاویږي رکاوټ جوړی خلکو ته ښځې به ولاړي سړي به پکې جنګېږي خدای پاک او ښځې خو هلته پرده هم نه کوي مخ یې ښکاروي ولې بې پردګي کوي وی دلته جیز دي نو مې دا قرآن خو دلته نازل شوی دی چې وی دا پرده واجبه ده او فرض ده دا قرآن د تورنګزو دپاره او د چارسدي دپاره او د مردان او د پېښور دپاره دی که د مکې او مدینې دپاره دی لومبې خو هلته نازل دی پرده کوې ښځو ته قرآن شریف وایي سړو نه لرې اوسېږئ قرآن شریف وایي دا د ښځو غلط سوچ او غلط فکر نو چې ځای د خدای خاطر وکې یو خو زنانه چې بوځی نو چل ورته وښایه د ټولو لویه خبره زنانه دپاره پرده ده په طواف کې دومره ثواب نشته لکه په بې پردګۍ کې څومره ګناه کوي قسم په خدای که په طواف کې دومره ثوابي لکه سړو کې جنګېدل او سړو سره ټچ کېدل چې په هغې کې څومره ګناه کوي نو ته ګناه لرې که ته ثواب لري علما خو لیکي چې ښځې لمونځ په خپل دغه کې کوي بلډنګ کې دی کوي نه دی راځي زمونږ فقهاو مکروه ورته ویلي دي بلډنګ کې دی خپل لمونځ کوي هغه زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم جدا و عایشې صدیقې په خپله فرمایلي دي وی که حضور پاک زمونږ دا وخت لیدلی وی نو یې ښځې به یې د جومات د مانځه نه منې کړې وي لکه بني اسرائیلو کې چې ښځې د جومات د مانځه نه منې شوې وي دا خو د فتنې دور بالکل بې پردګي کوي او اوس خو بل شان حالت دی اوهو اوس خو صاحب په پتلون کې او په دغه کې ګرځي څه ورته وایي په بنین کې او چې بیت الله ته راځي نو تور برقه لاندې پاسه کې او چې د بیت الله نه وځي نو توره برقه لري کې سر یې ښکاري او سټ یې ښکاري او مر یې ښکاري داسې حال چل زده کې هسې نه چې لاړ شې او ته وایې ثواب ګټم بیت الله کې ثواب ډېر دی نو بیت الله کې ثواب ډېر دی خو عذاب هم ډېر دی چې څوک روانې کوي څوک د شریعت خلاف کوي نو ښځې نږدې نږدې تاویږي یو خو چې ښځې استعلام کوي نو 3 ځله نه خو صبرېږي نه او لاس به اوچت کي دا مټې به ټولې ښکاري لاس به دومره نه اوچتی صحابیاتو چې به کمیس اچاو واورئ بخاري کې راځي نو هغوی به په دې لستوڼو کې دلته تڼۍ چولې وه او تڼۍ به یې دې ګروت کې دلته ځان سره د منډلې دا زما دې لاس ته وګورئ دې ګروتونو کې به یې دلته په کمیس کې تڼۍ وي چې صرف ګوتې ښکاري او دا بار او دننه ورغوې هم نه ښکاري او عایشې صدیقې په مینا کې ناسته وه چې سړي به نو مخ نه به یې څادر اخوا کړه او چې سړي به رالل نو زر به یې څادر په مخ را اویزان کړه نو موږ دې خلکو ته وایو چې زنانه بوځی نو یو قسم ټوپۍ خرڅېږي دا چت والا ټوپۍ چتی پکې دا چپر غوندې وي هغه ټوپۍ کې روبن واچوي نو هغه مخ سره جنګېږي هم نه د مخ نه لرې وي او پرده هم راشي نو په پرده کې چې څوک کوي نو په پرده کې کولی شي که بهر کې هم حجر اسود ښکلول دا حجر اسود دی په بیت الله کې یو دویم حتویم دی حتویم د بیت الله حصه ده تقریبا حصه لږ ځای د بیت الله حصه ده نو حتویم ته خلک نه نوځي او په هغې کې 2 رکعته لمونځ وکړي یا بیت الله پورې ځان وجنګئ یا د بیت الله د حجر اسود او د دروازې مبارکې منځ کې چې کوم ځای دی هغې ته ملتظم وي د دعا د قبلېدو ځای دی هغه ملتظم ته ورشي ورته غاړه دا لومبی کور ډېر د برکت کور دی زمارو ډېر د عزت کور دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کو د مکې مکرمې نه مدینې منورې او اوته د مکې کافرانو خو په پیغمبر علیه السلام باندې حمله کوله د شپې خدای ته بچ نو 3 ورځې په غار ثور کې تېرې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وسلم نو یو سړی و چې هغه به ورته لار خوله رهنما ورته وي دلیل ورته وي مرشد ورته وي هغه ورته لار خوله نو هغه سره یې وعده کړې وه او کافر خو رسول الله مبارک په اعتماد وی 3 ورځې پس به ماله اوښه راولې نو موږ به په اوښه باندې سواره شو 2 اوښانې وې یو د رسول الله مبارک و یو د حضرت ابوبکر صدیق
یاره تاسو که تاریخ وکت زمارونو دا حالت مکت نو حیران بشي چې کله حضور پاک د مکې نه وته کنه او د بیت الله نه ته اوهو د هجرت نه مخکې چابي د عثمان ابن طلحه سره وه د بیت الله چابی والا هغه نو رسول الله مبارک د شپې ورغی وی عثمانه وی تاله یو خبرې له راغلی هغه وخت کې عثمان کافر وی پته نه لګي چې دا وطن پرېږدم او لاړ شم دا مکه او بیا مې پته نه لګي چې را به شم که را به نه شم نو یو داسې ټیم به وګوري چې څوک نه نو ما سره لاړ شو دا بیت الله راته کوله وکړه چې یو 2 رکعاته خو پکې وکړم داسې پزاره او د زړه د درد نه وته حضور پاک بیت الله خو د چا نه دی خو د خدای کور هغه عثمان کور ته لاړ او چابي راواغشته حضور پاک په دې تمه و چې که خیر شپه ده او را سره به لاړ شي پټ پې راته کولو کړي زه به وردنه وځم لیکن هغې څه چل وکړه هغه ورته وی چابي دا ده را سره ده تا ته نه کوله هر څه چې دې کېږي خو دا چابي را سره ده زه خپل کار کوم نه کوله رسول الله مبارک وژړل ویې ژړل او بیا ورته څه وایي عثمانه په یو وخت به راشي زه به داسې اشاره درته کوم او رامنډی به وي او چابي به راوړئ او ما له بیا په خپله راکې او زه به ورننوتم دا وخت به راشي هغه رټ جواب ورکړه حضور پاک له زه خپل کار کوم بیت الله کې ځای نشته مکه کې ځای نشته او دعوې څونه غټې غټې کې څومره سخته په رسول الله مبارک تېره شوه څومره به خفه و دغه وخت سره نو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې کله د غار ثور نه ووتو نو رسول الله مبارک به دې مار شاته کتل او د مکې پسې وژړل وی ژړل ډېر زیات د مکې دې غرونو ته چې کتل ځکه یوازې مکه خو نه ده بیت الله دی پکې مقام ابراهیم دی پکې صفا ده پکې مروه ده پکې مینا ده پکې عرفات دی پکې حج دی زمزم دی پکې د پلار نیکه وطن دی ړومبی کور دی چې خدای په فرشتو جوړ کړی دی پیغمبرانو جوړ کړی دی خړپوسې پکې کړي دي برکتي ځمکه ده حضرت ابوبکر صدیق فرمایي چې ته به شاته به کتل او بیا ما اطیبک من بلد اوهو ای مکې څه خوشبویه ښار یې څه ښکلی ښار یې ما احبک الی څه خوښه یې ما ته که نه ډېره زیاته مې خوښه یې کړه لولا ان قومك اخرجوني کستا قوم زه نوې وستې مجبور یې کړم ما سکنتو غیره کې ما بستا نه بل ځای شپه نه وتېره کړه وخت به مې نو تېر کړ په ما څونه ګران یې څونه راته خوښ یې خپل وطن پرېښودل اسان کار دی بیت الله غوندې هغه ښار چې پکې بیت الله غوندې کوټۍ او د بیبي هاجرې او د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام نقشې او یادونه یې پکې او حجر اسود یې پکې پرېښودل اسان کار دی شاته به کتل او رسول الله مبارک به ژړل بیت الله د وجه نه بار بار به ژړل حضور پاک دا رسول الله مبارک کې دا دومره تکلیف تېر که زما وروڼو ګورئ دا خپل وطن او خپل کلی او دا ښکلې کوټه مبارکه یې پرېښودل قسم په خدای د هغه دین دپاره چې نن هغه دین زموږ نه روان دی ګوره موږ نن پرېښی دا دین نن موږ دولت پسې شوي هر سړی په دې سوچ کې دی چې زما د ځمکې ډېرې شي او زما د پلاټونه ډېر شي او زما د بنګلې ډېرې شي او زما د موټرې ډېرې شي او زما د کارخانې ډېرې شي محبوب مبارک پیغمبر چې کم دین له جړا کړې ده او کم دین له وطن پرېښی دی او کم دین له پریشانۍ په دا نیازبید وجود تېرې شوي دی هغه دین موږ نه روان دی ګورې دا به څه کوو دا زمونږ څنګه مینه ده د ښکلي مبارک پیغمبر سره دا موږ څنګه وایو درود شریف وایو محمد رسول الله وایو او صلی الله علیه وسلم وایو او دا دعوی کوو چې موږ د خپل پیغمبر سره مینه ده او محبت دی اخو موږ نه لاړه
رسول الله لاړ ته رسول الله دین روان دی درنه کشر کل چې څومره نوجوان طبقه د کالکان دی او که جینکۍ دي په بد او په بربنډتوب سر دی د دین په دشمنۍ سر دی د پیغمبر نه موږ ته لیډر خوب دی نن لیډر مونږ هلو پیغمبر نه هلو نن خو د دین او د اسلام نه ماله پارټي خوږه ده پارټي اخلو دین او اسلام نه هلو نن خو د لیډر خبره ماله د قرآن نه خوږه ده او د پیغمبر د حدیثو نه که د لیډر خبره د قرآن او د سنت خلاف وي لیډر له ښکلو د هغه خبره منو او قرآن او سنت نه منو نن خو موږ ګیرې پورې خنداګانې کوو نن د پیغمبر سنت او پټکي پورې خنداګانې کوو نن د پیغمبر دعوت الله او تبلیغ پورې خنداګانې کوو نن مدرسو کې چې دین ښودل کېږي موږ خنداګانې کوو دا به څه کېږي ورونو څه علاج شته تاسو سره د ژوند مری م راوړي دي چې ټول عمر به موږ جم دي عمرو به نه الله ته به مخامخ کېږو نه د قیامت میدان نه منو پیغمبر نه منو چې د قیامت پر ورځ به موږ د خپل مبارک پیغمبر مخې ته ودرېږو موږ ولاړ دین لوڼ هم بربنډې کړې خویندې هم بربنډې کړې زامن هم بربنډ کړل زامن هم د دین نه لرې کړل لوڼ هم د دین نه لرې کړې په دې موږ فخر کوو لور مې پلانکي کالج کې داخله کړې ده دا تپوس دی وکړه چې د کالج کې هلکان او جینکۍ یو ځای سبق وایي که جدا وایي نه یو ځای یاره بس نن سبا دا ماحول دی لور دې لاړه او په هلکانو سره په یو میز کښېني او په یو بینچ کښېني او په یو کالج کې دننه په یو ټیبل کښېني په وقفه کې او یو بل سره یو ځای سموسې او چای خوري یو بل سره ګپې شپې لګوي پیسې ګټي د لور نه ډاکټره جوړی انجینیره ترې جوړی په تندر دا پیسې وله چې د قیامت پر ورځ د رسول الله مبارک مخې ته بیا شرمنده ولاړی ډېره خوږه پیسه نو بینک کې دنه پاتې شوه که نه چا یوړه پلاټونه خو دنه پاتې شو ته خو داسې لاړی ځمکه جایداد خو دنه پاتې شو ته خو داسې لاړی کارخانه خو دنه پاتې شو ته خو داسې لاړی وزیر اعظم صاحب هر څه پاتې شو لاړی صدر صاحب گورنر صاحب وزیر اعلی صاحب هر څه پاتې شو لاړل پیسه ګټل منه نه دي پلاټونه مل بنګلم جوړه که ځان له صحابو دوه چتي د حضور پاک دوه چته کور و خو هغه د خټو ځان له کارخانه هم جوړه که صحابه هم ځمکې اغېښتې وې د حضرت عثمان رضی الله عنهم مالدارو دې نه تا خدای نه منع کوي هغه زمانه کې اوښانو ځان له موټر واله یو په دې دوه واله لیکن خدای مه یېروه رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله اغیبه الله د دغه صفت کوي د دې صحابه چې اغیبه تجارت هم کو خرید و فروخت هم کو خو د خدای نه غافل نه یو موږ د خپل رب نه غافل یو ورونو موږ به رب سره سترګې څنګه لګاو شپېتونه زموږ عمر زیات شوی کلونه پې اورېدلي او رسول الله مبارک فرمایي چې الله وایي چې شپېته کاله عمر مې ورکړه د ده بانه مې ختمه کړه چې عمر مې کم بانه ختم شپېته ډېر شی څوک د یو دی او څوک د اتیو دی څونه مرۍ موږ د ژوند راوړی ولې در باندې حج فرض دی او د خدای حج نه کوې ای د خدای ظالمه مړ به شئ رسول الله مبارک فرمایي چې چا باندې حج فرض دی او حج یې ونه که اوهو رسول الله مبارک فرمایي چې په ده د خدای اس پروا نشته که یهودي مري او که عیسایي مري لا علیه ان مات یهودیا ولا نصرانیا ځه اس پروا د باندې د خدای نشته که یهودي مړ کېږي او که عیسایي مړ کېږي حج فرض دی ولې نه کوې د خدای ظالمه په د پیسو څه کوې چې نه در کړی حج در باندې فرض نه دی خو چې در کړي ولې نه کوې ځان ولې تباه کوې بچوله وسوله ځان تباه کوې مال خو د نه بچو وسوله پک پاتې دی په خدای دغه درې ورځې د یادوي که بیا د بچي یادم کړي خیرات به راپسې وکړي ته نه کوې او تا پسې به خیرات وکړي خیرات د خدای دپاره نه کوي دی له کوي چې سبا خلک ووایي چې پلار پسې خیرات کړی که نه کوي خلک وایي پلار پسې نو دیګونه ټنګه دا د ریاکارۍ خیراتونه نه قبلېږي دا د مقبرې په صابون او پسخات قسم په خدای که خلاص شي قسم مې راته په جومات کې وخوړم ته خیرات خو رسول الله مبارک فرمایي
وی چې کم سړی روغ دی او رمټ دی نو خیرات دی کوي او چې کم وخت کې مري نو وی پلانکي له دونه ورکوي په دې په خپله وی د مرګ وخت کې پلانکي له دومره پلانکي له دومره پلانکي له دومره وی هغه سم د پلانکي دی کوي او که نه وی چې سا دی وخي جاسې د پلانکي دی صدقه هغه وخت کې ورکړه چې ښه ځوان یې او تکړی او یریږي چې زه فقیر کېږم یریږي چې زه غریب نشم اوږې پاتې نشم داسې وخت کې ورکړه د مرګ وخت کې مو ورکړه او مخکې ورکړه نو چې مرګ وخت کې صدقه دې هغسې ده نو د مرګ نه پس چې راپسې بچي ورکوي نو څه پې صابون به یو سي دوه درې پیټۍ په دې به بخلی کېږي اس خاص صابون کلک صابون هغې نه بخلی کېږي جانمازونه به یو شل دی بچي یو سي دا خلکو له ورکړه جانمازونه په دې به بخلی کېږي مونځ دې نه دی کړی روژه دې نه دی نیولې حج در مونځ او روژه دې کړي حج در باندې فرض او دې نه دی کړی ته په جانماز بخلی کېږي ته په سخات بخلی کېږي ته د درېمې په خیرات بخلی کېږي ته د جمعې په خیرات بخلی کېږي په څلوېښتۍ او شریعت کې دا څیزونه شته هم نه دا څلوېښتۍ ملوېښتۍ او دا د درېمې خیرات او دا د جمعې مومې دا نشته په شریعت کې تعین د ورځې نشته خیرات هر دی کولی شي ور وخت یې کولی شي دا به څه کوو مونږ زما پیغمبر دی او زما ډېر محبوب دی هم په سینه به لاس کېږدو او زما زه عاشق یم د پیغمبر او زه دیم پیغمبر مبارک د مکې نه وته بیت الله په څومره جړلې دي تا څومره جړا کړې ده پیغمبر مکې په څومره جړلې دي تا څومره جړا کړې ده او د پیغمبر شکل هم نه دی خوښ رونو مرو به ګورې خامخا به مرو پاتې کېدل نشته مرګ نه پس چې کومه نه ختمېدو والا زندګي ده ګورې ځان له خشته کې قبر کې قسم په خدای که بچې را سره دی نه مال شته نه دولت شته هېڅ هم نشته نه د کلاچنکوپ او ټوپک شته یوازې به پروت دی یو دیوال ته به د شی او بل دیوال ته به د مخې بل دیوال ته د سر دی او بل ته خپې دي بره در باندې منونو خاوره ده او لاندې هم خاوره ده لړمانان دي او ماران دي او که خدای دې رضا کړه نو بیا جنت دی جنت باغچه په چا حج فرض دی داخلي شروع د خدای کور له لاړ شی هغه کور له چې رسول الله مبارک ته وجړلی هغه خار له چې رسول الله مبارک ته او جړی کړې ده او حضرت ابوبکر صدیق فرمایي چې ما به ورته ویل الله رسوله بس او حضور پاک به جړل ما اطیبک الی څه مې خوښی نو څه خوشبویې ما حبک الی څه مې محبوبې که نه نو در باندې عشق یم څه مې خوښی که ستا قوم نه وي ویستې زما سکن تو غیره کې ما به بل وخت نه وي تېر کړ ارمان ستا قوم مې وبس وجړل رسول الله وسم علما وایي چې حج دې وکړه عمره دې وکړه او د بیت الله نه راځې نو جاړه او که جړه نه درځي فتباکو ځان جړغونې که د قصده ځان په جړه کا شکل او نقشه د جړه جوړه کا او ووایه همدقسې ووایه چې ای الله د بیت الله نه روان یم څوک هم کلی مې دی بچي مې دی کاروبار مې دی د دنیا په مخ ته دا خلک خواره وارج پیدا کړي دي زه یې په 400 تورنګزو مردانو نو خر کې غورځولی یم الله زه خوشحاله یم ستا په تقسیم پروردګاره خوشحاله یم ستا په تقسیم هلته رانه د دین کاروانه خو ستا د دې کوره ځم خدای که دا مجبوری مې نه وي نو ما به ستا نه بار وخت نه وي تېر کړی زما قسم په خدای بیت الله ډېر خوږ کور دی مکه ډېره خوشبویه ښار دی د بیت الله طواف ډېر خوند کوي چې د خدای د کور نه تاویږي او غریب هم تاویږي او مالدار هم تاویږي او لوړ هم تاویږي او راکوټ هم تاویږي او بوډا هم تاویږي او کونټۍ والا هم تاویږي او کرسۍ والا هم تاویږي او داسې غریبانان په خدای یقین وکړه داسې په دیکو ځي په دیکو جاړي خدای ته چغې وایي زیم الله خبره دا آواز نه قبلې قسم په خدای ما لړنه به ووتل بوډا به مې ولید کمزورې به مې ولید وایي زنانه ته به مې خیال شو چې تلو به نه و غریب ورورو قسم د جومات کې ناست یم خدای د دوی د طواف قبول کړي ځان به رانه هېر شو ځان به مې هېر الله دا خو د لرې لرې ځای نه تاله راغلی وطنونه یې پرېښي دي بچي پرېښي دي رشته داران یې پرېښي دي پیسې لګولې دي ګناهګار وایي څوک د ګناه نه پاک
مونږ ټول د ګناه په دریابونو کې غوپې والې دي د ګناه ککړې یو قسم په خدای د خپو نه سره پورې په ګناه کې پټ پراته یو په داسې دور کې یو چې د ګناه نه خلاصېږي بیا د موبایل والا به څنګه د ګناه نه خلاصېږي الله د سترګو ګناه مونږ کوو د غوږ ګناه مونږ کوو د لاسو مونږ کوو د خپو مونږ کوو بیت الله نه تاویږي وی خدای تا له راغلی وو ستا کور له راغلی مو باسه پکې خدای ته وګوره تصویرونه مو باسه ویډیوګانې ځان له خدای ته وګوره مه جوړوه ډېر برکتي ځای له تلې خدای ته وجاړه وجاړه هاي هاي خدای تعالی راغلی ما او ستا د در نه زما بل در نشته الله کشته دی هرونو نشته او ستا د اسرې نه بغیر بل ازرم نشته که ده مونږ به چاته چغه وو ګناه چې وکړو چاته به چغه وو تکلیف راشي مصیبت راشي نو همدغه رب دی بل څوک نشته بخونکی هغه ذات دی رب هغه ذات دی نو غریبانان او مالدار یو شان ته وي چغې وایي خدای ته وایي خدای درته چغې وایي ولې قبول یې کړل زاری درته کوي خدای قبول یې کړي زنانه دي غریبانه دي خدای قبول یې کړي ګناه ته مه ګوره ریا ته مه ګوره خدای چې وغواړي رحم کوي الله قانون جدا دی او رحم یې جدا دی چې وغواړي خدای رحم کوي الله دا عظیم بیت الله خدای والا دا شان ورکړي الله وی چې تاویږي طواف کې نو اجر درکړي باقی خبرې به که خیر انشاءالله آینده جمعه کې درته وکړم خو دا دوه خبرې زما نن واورئ یو دا چې په چا هم حج فرض دی داخلې وکړې داخلې شروع پیسو ته مه ګورئ مړه پاتې دي درنه حج فرض دی وکړې داخلې او که چا سره پیسې وي او حج یې کړي دویم دی مو کې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه به هر کال حج او عمره کو او دویم دا دی زما وروڼو چې ځای خالص ته الله دپاره لاړ شي صرف د الله چې الله فرض دی پورا زما په سټ پراته دي چې دا فرض مې پوره شي غاړه مې خلاصه شي او الله رانه راضي شي او دا راته بل هم ویم که څوک تلي دي هغه ریاکاري کړې ده او ویډیوګانې جوړې کړې ځان له او تصویرونه یې مستي هغه ډیلیټ کړه اوس خدای ته توبه وباسئ دله به معافي وکړي انشاءالله د خدای در لوی دی 2 رکعاته نفل وکړه او چې څومره دې ویډیوګانې جوړې کړې د موبایل نه ډیلیټ کړه او څومره دلته ځان له په بیت الله او په مدینه منوره کې تصویرونه وښکلي دی ډیلیټ کا ختم کا او خدای دا غلطي رانه شوې ده معاف مې کې نو چې عبادت کې دې ګناه وکړه او توبه یې وایسته عبادت پر الله خدای پاک کړي حج بدله خدای قبول کړي او طوافونه بدله خدای قبول الله دې موږ ټول له توفیق راکړي باقي څه خبرې پاتې دي ابرته بله جمعه او وروڼو یو اخري خبره ته بله هم کومه ده چې دا د داخلو وزیري زموږ د دیني مدرسو نو ما تاسو ته مخکې مې ویلي اوس هم درته وایم یو بچې حفظ ته علم ته وباسئ مدرسو کې داخل کې ښه مدرسو کې بچي داخل کې علم کې داخل کې دغه دا ستاسو دپاره یو لویه خبره ده الله خوشحاله کړي ډوډۍ د خدای په لاس کې نه او بل په جوماتونو کې دا طالبان چې کوم سبق له راځي دا مهرباني وکړئ دیره کې ښه دا سوچ مه کوئ ډوډۍ به له خدای ورکوي دا د دین طالبان دي د حدیثو طالبان دي راغلي دي د جوماتونو کې دا سوچ مه کوئ چې دا جومات دی او پروس کال هغه طالب خدا چل کو دا خیر دی خلک د خدای دپاره برداشت کوي غلطي زمونږ د بچو نه کېږي زمونږ نه په خپله غلطی نه کېږي نو بعضې داسې جوماتونو کې چې ته طالب نه به غلطي شوي نو یاره موږ طالبان نه پرېږدو دا چل کوي هغه جدا او دا نور طالبان جدا خدای دپاره برداشت کوئ د پیغمبر مبارک د حدیثو د خاطره برداشت کوئ ښه جوماتونو کې طالبان دیره کې تاسو بني مروټۍ ورکوئ د هغوی په علم کې ستاسو حصه کېږي د هغوی ثواب کې ستاسو حصه کېږي دا تعاون کوئ دا یو څو مړي شوي دي یو دا زمونږ د سوراب احمد اجي صاحب دی خور وه هغه وفات شوې ده د ملکانو د کندي دعا ورته وکړه چې الله یې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي بل د بامبو خیلو د کندي شکور ملک وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي
الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. د نیاز بټیاري روندار وفات شوی ده، او څلورخیلو د کندي داود پلار وفات شوی دی، او د چارباغ د عنایت الله مور وفات شوی ده، او د چارباغ علمګیر هم وفات شوی دی. او دعا ورته وکړئ چې خدای دا ټول وبخي، د ټولو الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، او الله تعالی د وارثانو صبر نصیب کړي. او که څه تقصیرات غلطۍ شوي الله دې معافي کړي. قاري حنیف وفات شوی دی. قاري حنیف صاحب زمونږ یو شاګرد دی، حفیظ الله صاحب، د هغه پلار و قاري حنیف، او قاري حنیف زمونږ د باباجي شاګرد و، هغه وفات شوی دی. دعا ورته وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب کړي، الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، او الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. یو زنانه د ګردو بیماره ده، الله دې ولله روغ صحت او شفا ورکړي. دعا وکړئ الله چې څه بیماران دي ته ولله شفا ورکړي، چې څوک قرضدار دي الله قرضونه اخلاص کړي، د چا روزګار کمزور دی خدای روزګار ولا مضبوط کړي. خدای موږ د دنیا او آخرت د فتنو نه وساتي او د آفتونو نه مو ساتي. که څوک بیماران دي په دې مجلس کې کورونو هسپتالونو کې روغ صحتونه نصیب کړي. یا الله ته زموږ نه راضي شي. یا الله موږ هر قسمه ګناه کړې ده، موږ ډېر ګناهګار یو، ګناهونه معاف کړي. زموږ بعضې دوستان دي د ډېر لرې لرې ځایونه د جومات ته راغلي دي، د پېښور نه بعضې دوستان راغلي دي، د اسلام آباد نه بعضې دوستان راغلي دي، د یو ځای بل ځای نه. ټولو ته دعا وکړئ چې الله د ټولو روغ صحتونه نصیب کړي، ټولو الله خیر او برکت او عافیتونه ورکړي. چاته چې څه پریشانۍ دي، یو دوست په خلکو پیسې پورې دي اوس نه ورکوي، دعا ورته وکړئ چې الله تعالی والا هغه ډوبې پیسې راوباسي. او څه ورور یې یو ملګری دی، ورور یې دا اپریشن د زړه کړی دی، بل یو ډرایور دی، د هغه هم رګونه بند دي، اپریشن والا کوي. دعا ورته وکړئ چې الله تعالی دا زمونږ خلیل افریدي صاحب چې الله تعالی دا بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي، هغه له او د هغه ملګرو له خدای روغ صحتونه ورکړي، شفا والا خدای پاک ورکړي. او چې څومره دوستان دي زمونږ او زمونږ د دعای طمع د خدای دعاګانې قبولې. یا الله مونږ ډېر عجزانان یو، تا ته سوال کوو په عاجزۍ، مونږ ټول ملګري چې څومره یو د بیت الله حج له بوتلئ. خدایه مونږ به غریبانان یو، خو وس او توفیق ته راکړې الله، د تلو توفیق ته راکړې. او چې چا حجونه کړي دي، عمرې یې کړي دي، او څه ریاکارۍ او څه غلطۍ ترې شوي، الله د هغې د توبې توفیق واکړي او ته یې معاف کړي، او عمرې او طوافونه او حجونه الله د ټولو قبول کړي. پروردګاره ته زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي، او د دواړو جهانو د شر او د فتنو او د فسادونو او د مخلوق د شر نه مو ساتې، او د بغضونو او د حسدونو نه مو ساتې، او ته راله ډېر خیر خدای د دواړو جهانو نصیب کړي. باید دوستان دي په بار ملکونو کې هغې دعاګانې غواړي، اوس هم ډېر دوستان چې موږ راتلو دعاګانې غوښتې دي. دعا ورته وکړئ موږ سره ډېرې منډې والې باید دوستانو، الله دې د خیر او برکت ژوند نصیب کړي، او الله یې د دنیا او آخر د پریشانونو په امن کې وساتي برحمتک یا ارحم الراحمین.